ښوونځی د 25 تر 50 هجري کال پورې اسلامي تاریخ له ځینو داسې خونړیو پیښو ډک دی چې په تېرو پیړیو کې ډېرې اوښکې پرې تویې شوي او یاد به یې راتلونکي کې هم د اوښکو او سلګیو نه پرته تازه نه شي. هغه تورې چې د خدای جل جلاله په نامه اوچتې شوې وې د خدای جل جلاله د نوم اخیستونکو د ورمېږونو پرې کولو لپاره هم وچلېدې. دغه خطر ورځ په ورځ زیاتېده چې هغه وخت مسلمانان په څو کلونو کې د برېښنا په څېر د نړۍ په ګوټ ګوټ خپاره شول. بیرته په همغه توندۍ د عربو ټاپو وزمې ته را محدود نشي د دې ویره موجود وه. په هغه وخت کې بصره او کوفه د ډول ډول دسیسو مرکز و. مسلمانانو خپل لومړني روایت پریښي وو او د جهاد له جذبې مخ اړولی و. دوی ته د خپلو ذاتي ګټو او خپلو روا او ناروا ارزوګانو پرته نور هېڅ شی معتبر نه و. مسلمانانو ته په یو مرکز د راټولېدو لپاره یو اوسپنیز لاس ته ضرورت و. د عربو په بیابان کې یو اورغورځونکي غره خوله خلاصه کړه او د دې اورغورځونکي غره هیبتناکو لمبو ته د عربو او عجمو بغاوتونو سکروټې هېڅ شوې او ټول یې تر خپلو سکروټو لاندې چوپ کړل. دغه اورغورځونکی غر حجاج بن یوسف و. هغه بې اندازې سخت سړی و، بې رحم او ظالم و، خو تقدیر د مسلمانانو د خپلمنځي اختلافاتو له منځه وړلو او د مسلمانانو د لښکر د آسونو مخه ختیځ او لویدیځ لور ته اړولو کار له ده نه واخیست. حجاج بن یوسف د مسلمانانو دوست هم و او بدترین دښمن هم و. دوی ځکه چې امن یې ټینګ کړ او د اسلامي لښکر د پرمختګ لپاره یې 3 لورو ته لارې پرانیستلې. په دې سبب د مسلمانانو ښه دوست و. یوه لاره هغه وه چې د مسلمانانو لښکر یې تر فرغانې او کاشغره ورسوه. دوهمه هغه وه چې د مسلمانانو د بخت اسونه یې تر مراکش او فرانسې پورې ورسول. او درېیمه لاره یې هغه وه چې محمد بن قاسم یې تر سند پورې ورسوه. بدترین دښمن ځکه و چې د هغه خونړۍ توره د دښمن او اشرارو لپاره له تکې راوتلې وه. ډېر ځله له خپلو حدودو واوښته. د بې ګناهو ورمېږونو ته هم ورسېده. که د حجاج بن یوسف په لمنه د مظلومانو د وینو داغونه نه وای نو هغه به د تاریخ د ډېرو سترو او عظیمو شخصیتونو څخه یو و. هغه یو داسې بړبوکۍ ته ورته و چې د اسلام د غلیمانو د ازغیو سره د اسلام د بڼ ډېر ښکلي ګلونه هم ورسره یوړل. د ده د دوران یوه برخه ډېره دردناکه او بله برخه یې ډېره په زړه پورې ده. حجاج د هغه توپان په څېر و چې له څپو سره یې ځینې میوه لرونکي ونې هم له بیخه ووځي، خو په غېږ کې یې غلی وریځې په زرګونې تږي او جل وهلي فصلونه هم له ځانه سره اوبه کوي. په 50 هجري کال د عربو خپلمنځي جګړې پای ته ورسېدې. مسلمانانو بیا په یو لاس کې قرآن او په بل لاس توره واخیسته او اوچت شول. په هغه مهال د حجاج بن یوسف له نامه سره د زید بن عامر د نامه ډنډورې هم وې. زید بن عامر 80 کلن و. په ځوانۍ کې دی د هغه لښکرو سره ملګری و چې د ایران د کسرا او روم د قیصر تختونه یې تر پښو لاندې شول. کله چې د بوډاتوب کمزورۍ دته د تورې اوچتولو ځواب ورکړ نو د ایران په یو ولایت کې د قضا منصب قبول کړ. کله چې په عربو کې بغاوتونه اوچت شول ابن عامر کوفې ته ولاړ او په تبلیغ یې د هغه ځای د وزیر رغولو هڅه وکړه، خو د ده غږ د بیابان هغه چیغه وه چې بې ځوابه پاتې شوه. ابن عامر چې د کوفې د خلکو بې حسي ولیده نو بصرې ته ولاړ، خو د هغه ځای وضع هم له کوفې سره چندان توپیر نه درلود. غافلو او شریرو افرادو ده ته هیڅ پام ونه کړ. له ځوانانو او بوډاګانو نه مایوس ابن عامر امیدونه خپلو ماشومانو پورې وتړل او خپل ټول توان او پام یې د دوی د زده کړې لپاره راواړو. له ښاره بهر یې د یوې مدرسې تاداو کېښود. کله چې په بصره کې امن شو نو د هغه ښار مخورو د ابن عامر سره د مرستې ژمنې وکړې. په مدرسه کې به د دیني کتابونو په زده کړو برسېره د جنگي فنونو او مهارتونو ښودنه هم کېده. حجاج بن یوسف د دې بې ریا خدمت نه ډېر اغېزمن شو او د مدرسې ټول لګښتونه یې په غاړه واخیستل. زده کوونکو ته یې د آس د سپرلۍ د مهارتونو او نورو جنگي کمالاتو د زده کړې په خاطر
ډیر غوره آسونه او وسلې تهیه کړل. په مدرسه کې د آسونو د ساتلو لپاره یوه شانداره طبیله هم جوړه کړه. شاګردان به هر ماښام په یو پراخ میدان راټولېدل او په عملي ډول به پوځي تعلیم ورکول کېده. د ښار خلک به هم هر ماښام دې میدان ته راټولېدل. توره وهل، نیزه بازي او د آس سپرلۍ نوې نوې لوبې به یې لیدلې. سعید چې کله د دې مدرسې شهرت واورېد، صابرې ته یې لیک واستاوه او مشوره یې ورکړه چې عبدالله دې مدرسې ته راواستوي. عبدالله په مدرسه کې د ورځې 2 چنده او د شپې 4 چنده پرمختګ کوه. هغه که په سبقونو کې خپلو ټولو همزولو ته یو مثال و، په پوځي تربیه کې هم ډیر ممتاز او وتلی هلک و. عبدالله لا په دې مدرسه کې 2 کلونه نه وو پوره کړي چې د بصرې د زاړه واړه په نامه په خولو د ده نامه وه او له شهرت یې خلک خبر شول. ابن عامر هم د خپل زلمي شاګرد د پوځي مهارتونو او ذکاوتونو نه ناخبر نه و. یوه ورځ ماسپښین مهال یو تنکی هلک په آس سپور ښار ته داخل شو. د هلک په یوه لاس کې نیزه او په بل لاس کې د آس خیزه وه. په ملا یې توره زنګېدله او په غاړه کې د غشو توبره او په شا یې لینده وه. د هغه توره د ده له عمر او قد قوارې نه ډېره لویه وه. کم عمره سپور په آس نیغ سپور و او چې هر چا به ولید ورته به یې وکتل، مسکی به شو او وبه یې خندل. د ده همزولي هلکان ترې راچاپېر شول او دا د تورې او نیزې اچول یې د ده یوه لوبه بلله. لږ ځل وروسته د ده په خوا و شا یوه لویه ګڼه ګوڼه جوړه شوه. هلکانو ده ته د وړاندې تلو او یا په شا ګرځېدو لار ور بنده کړه. یو هلک ده ته اشاره وکړه او چغې یې وکړې، سارایي کوچی. ټولو نورو هلکانو هم ورسره بدرګه کړه او چغې یې کړې، کوچی سارایي. یو بل هلک یوه لوټه اوچته کړه او د هغه په لورې وغورځوله. بیا ټولو هلکانو د هغه په تقلید د لوټو ورغورځول پیل کړل. یو سرتمبه چې د نورو مشر معلومېده ور وړاندې شو او له هغه نه یې د نیزې اخیستلو هڅه وکړه. خو هلک نیزه کلکه نیولې وه او د آس قیزه یې راکش کړه او پونده یې ورکړه. آس په 2 پښو ودرېد او ټول هلکان له مخې نه یوه و بله خوا شول. هلک د دې ډلې په مشر پسې آس وځغلوه. هغه ورخطا شو، وتښتېد. سپاره ورو ورو په هغه پسې آس وځغلوه. نور هلکان له شا ورپسې ور روانو. څو په عمر پخو خلکو هم دا ننداره په مینه مینه لیدله او له ماشومانو سره په ډله کې ور شامل شول. د تښتېدونکي هلک پښه له ډبرې سره ونښته او ولوېد. په آس سپور هم د آس جلب راکش کړ، شاته ورپسې ډله هم ودرېده. له ډلې نه یو د عمر پوه خاوند مالک بن یوسف ور وړاندې شو. د هغه قد وړوکی، مضبوطې مټې او په سر یې یوه لویه پګړۍ او د مخې غاښونه یې داسې راوتلي وو چې د خندا ګمان پرې کېده. ور وړاندې شو. له سپاره هلک نه یې پوښتنه وکړه، ته څوک یې؟ کم عمره هلک ځواب ورکړ، مجاهد. مالک بیا وپوښتل، ډېر ښه نوم دې دی، ته ډېر غیرتي یې. سپور وویل، زما نوم نعیم دی. مالک ورته ویل، ته چیرته ځې؟ نعیم ویل، د ابن عامر ښوونځي ته، هلته زما ورور لوست وایي. مالک ویل، هغوی به اوس د لوبو په میدان کې وي، راځه زه هم هلته ځم. نعیم له مالک سره ملګری شو. څو هلکان تر لږ لارې ورسره ملګري وو، بیا ترې راوګرځېدل او ځینې لا په نعیم پسې روان وو. نعیم له خپل لارښوونکي نه وپوښتل، په میدان کې د غشو ویشتلو لوبه هم کېږي؟ مالک وویل، هو. ته غشې ویشتلی شې؟ نعیم ویل، هو، زه په هوا کې الوتونکی مرغله ویشتلی شم. مالک شاته نعیم ته راوکتل. د نعیم سترګې له خوښۍ ځلېدلې. په میدان کې خلک څو ځایه ډله ډله راټول وو او د تورو چلولو، نیزه وهلو او غشو ویشتلو لوبې یې لیدلې. مالک چې ورسېد، نعیم ته یې وویل، ستا ورور به همدلته وي، ته د لوبو تر پایه هغه نشي لیدی، سمدستي دا لوبې وګوره. نعیم وویل، زه د غشو ویشتلو لوبه ګورم. مالک دی د غشو ویشتونکو لوري ته وروست او دواړه د نندارچیانو په کتار کې ودرېدل. په میدان کې یوې خواته د لرګي یوه تخته ولاړه وه چې په منځ کې یو تور نښان و. هلکان په وار وار راتلل
او نښه یې ویشتله. نعیم تر ډیره پورې سیل کوه او هغوی یې لیدل. زیاتره غشي په تخته ونښتل، خو په تور نښان یوازې د یو تنکي ځوان غشی ولګېد. نعیم له مالک نه وپوښتل هغه څوک دی؟ نښه یې ډیره پخه ده. مالک ځواب ورکړ هغه د حجاج بن یوسف وراره محمد بن قاسم دی. محمد بن قاسم؟ هو ته هغه پیژنې؟ هوکې، هغه زما د ورور ملګری دی. ورور جان مې د هغه د نښې ډیرې غورې کولې، مګر دا نښه خو ډیره ګرانه نه ده. څه ګرانه نه ده؟ دا خو زه هم ویشتلی شم، خو ته د یو ځل لینده راکړه. د حجاج وراره به فکر کوي چې په دنیا کې نور غشي ویشتونکي نه دي پاتې. دا یې وویل او بیا یې له نعیم نه لینده واخیسته. یو غشی هم ورکړ. مالک ور وړاندې شو. لینده یې سمه کړه. خلکو چې ورته وکتل ویې خندل. مالک په خپلو ریږدېدونو لاسونو لینده کش کړه او غشی یې پرېښود چې د هدف د تختې په لور لږ وړاندې شو. غشی یې په ځمکه ولګېد او ښخ شو. نندارچیانو په زوره زوره وخندل. مالک شرمنده بیرته شاته شو او لینده یې بیرته نعیم ته ورکړه. محمد بن قاسم په مسکا ورغی. له ځمکې نه یې غشی راوچت کړ. وړاندې ورغی. مالک ته یې ونیو او ویې ویل یو ځل بیا کوشش وکړه، بخت دې وازمایه. د مالک په تندي خولې راغلې. په ورخطا یې له محمد بن قاسم نه غشی واخیست. نعیم ته یې ونیو. د مالک له دې کار سره د خلکو پام نعیم ته ور واوښت او یو له بل سره یې په پسپسک پیل وکړ چې نعیم ته یې کتل. محمد بن قاسم همداسې مسکی ور وړاندې شو. نعیم ته یې وویل ته دې هم خپل شوق پوره کړه. خلکو په زوره زوره وخندل. نعیم د هغه طنز او د خلکو د خندا زغملی ونه شوه. زر یې نیزه په ځمکه ښخه کړه. غشی یې په لینده کې کېښود او خوشې یې کړ. غشی د تختې په تور نښان په منځ ونښت. یوه شیبه په ګڼه ګوڼه چوپتیا خوره شوه او بیا یو شور ګډ شو. نعیم بل غشی راواخیست او په لینده یې کېښود. خلکو خپل ځایونه پرېښودل او په هغه ورټول شول. د هغه بل غشی هم د نښې په منځ ونښت. له څلورو خواوو د آفرین چغې شوې. نعیم خلکو ته وکتل او ویې لیدل چې ټول په سترګو سترګو کې د عقیدت ګلونه پرې شین دي. محمد بن قاسم مسکی ور وړاندې شو. د نعیم لاس یې په لاس کې ونیو او ویې پوښتل نوم دې څه دی؟ ما ته نعیم وایي. نعیم بن عبدالرحمن. ته د عبدالله ورور یې؟ هوکې. دلته څه وخت راغلی؟ همدا اوس راغلم. له عبدالله سره دې نه دي لیدلي؟ تر اوسه نه. ستا ورور به د نیزې وهلو او یا د تورې وهلو تمرین کوي. ته توره چلولی شې؟ هو، ما په کلي کې د تورې چلول زده کول. ستا غشي ویشتل مې چې ولیدل دا مې احساس کړ چې په توره وهلو کې هم مهارت لرې. نن به له یوه هلک سره مقابله کوې. د مقابلې د نوم په اورېدو د نعیم په رګونو کې وینه توده شوه. پوښتنه یې وکړه هغه څومره لوی دی؟ له تا نه ډېر لوی نه دی. کله چالاکۍ نه کار واخلې له هغه نه د لوبې ګټل تا ته ګران نه دي. هو، ستا توره لږ درنه ده، زغره دې هم لویه ده. زه به یې اوس درته انتظام وکړم، ته دې آس نه کوز شه. محمد بن قاسم یوه تن ته د زغرې تورې او خول د راوړلو امر وکړ. له لږ ځنډ وروسته نعیم یوه نوې زغره اغوستې او یوه سپکه توره یې په لاس کې وه. د نندارچیانو په لیکه کې ولاړ و. د ابن عامر د شاګردانو د تورې وهلو تمرین ته یې کتل. د ده پر سر یو نانی خول و چې مخ یې تر زامو پورې پې پټ و. ځکه خو له هغو کسانو نه پرته چې ورسره راغلي وو چاته دا معلومه نه وه چې دی یو پردی دی او نوی راغلی. ابن عامر له نندارچیانو نه لرې ځانګړی ولاړ و. د خپلو شاګردانو ته یې لارښوونه کوله. د یو هلک مقابلې ته څو تنه نور وار په وار راووتل، خو ټول یې مات کړل. د هر نوي حریف ته په یو نه یو چل ماته ورکوله. بالاخره ابن عامر محمد بن قاسم ته وکتل او ورته وویل محمد ته چمتو نه یې؟ محمد بن قاسم ور وړاندې شو. غلی ابن عامر ته څه وویل. ابن عامر په مسکا نعیم ته ورغی او د هغه په وږی په مینه لاس کې ایښود او ویې ویل ته د عبدالله ورور یې؟ هغه وویل هوکې. له دې هلک سره مقابله کوې؟ زه ډېر په توره وهلو بلد نه یم او بیا دا هلک له ما نه لوی هم دی.
ابن عامر وویل هیڅ پروا نه لري. ده وویل مګر زما ورور چیرته دی؟ هغه وویل هغه هم همدلته دی، تا به له هغه سره مخ کړم، یو ځل له دې هلک سره مقابله وکړه. نعیم زړه نازړه میدان ته راووت. نندارچیان چې تر اوسه پورې چوپ ولاړ وو یو له بل سره یې خبرې کولې. د دوی تورې یو له بله سره وجنګېدلې. د تورو غږ یې ورو ورو پسې زیات شو. د نعیم سیال تر څه وخته پورې نعیم وړوکی باله او یوازې د ده د ګزار دفاع یې کوله. خو ناڅاپه نعیم یو قدم مخکې شو او په هغه یې داسې ګزار وکړ چې ورته چمتو نه و. د نعیم توره د هغه له تورې نه وښویېده او په خول یې ولګېده. نندارچیانو د آفرین چغې پورته کړې. د نعیم د سیال لپاره دا ګزار له توقع نه لوړ و. هغه په غوسه شو او په غوسه کې یې څو مضبوط ګزارونه په نعیم وکړل. نعیم شاته څو ګامه واخیستل. د څو ګامه شاته کېدو نه وروسته د نعیم پښه ونښته او ستونی ستغ ولوېد. د هغه سیال په فاتحانه انداز په دې انتظار ودرېد چې نعیم به بیا راوچت نشي، خو نعیم په غوسه راوچت شو او د تورې وهلو د اصولو په خلاف یې په ډېرې توندۍ په مقابل هلک وارونه پیل کړل. کله چې هغه نعیم په دې حالت کې ولید نو په پوره زور یې توره وڅرخوله او په نعیم یې وار وکړ. هغه یې په توره مخه ونیوله خو توره یې له لاسه لرې ولوېده. نعیم په پریشانه یو بلې خواته وکتل. ابن عامر او محمد بن قاسم په مسکا ور وړاندې شول. ابن عامر یو لاس د خپل شاګرد او بل لاس د قاسم په سر ور کېښود. ابن عامر دوی دواړو ته آفرین وویل. ابن عامر د خپل شاګرد او نعیم په سر د مینې لاس راکش کړ او دواړو ته یې آفرین او شاباس وویل. او نعیم ته یې ویل راځه اوس د ورور سره ووینه. نعیم وویل صحیح ده، خو هغه چیرته دی؟ ابن عامر د بل هلک له سر نه خول لرې کړ او ویې ویل دلته وګوره. نعیم وویل ورور جانه او بیا عبدالله ته ورتر غاړې وت. محمد بن قاسم چې عبدالله د پریشانۍ په حالت کې ولید ور وړاندې شو. د نعیم له سره هم خول لرې کړ او ویې ویل عبدالله دا نعیم دی، کاشکې دا زما ورور وای. د صابرې د زړه ټوټو د ابن عامر غوندې استاد تر سیوري لاندې ډېره غیر معمولي جسمي، ذهني او معنوي ترقي کوله. په ښوونځي کې د عبدالله نوم د ټولو نه وړاندې راتلو، خو په لوبو کې د نعیم نوم تر هر چا وړاندې و. محمد بن قاسم به کله کله د سیالیو میدان ته راتلو او نعیم به په ځینو برخو کې د هغه نه برتر و. محمد بن قاسم په توره وهلو کې په نعیم باندې و، په نیزه وهلو کې دواړه برابر و، په غشو ویشتلو کې نعیم برلاسی و. محمد بن قاسم له وړکتوبه ځان د داسې خصلتونو اهل ثابت کړی و چې ابن عامر به ویل دی د کوم لوی کار لپاره پیدا شوی دی. له عبدالله او نعیم سره د محمد بن قاسم د دوستۍ ریښې مضبوطې شوې. ظاهرا د محمد بن قاسم په نظر دواړه یو شان و، خو عبدالله په خپله دا احساسوله چې نعیم هغه ته ډېر ورنږدې دی. د نعیم په ښوونځي کې د شاملېدو 8مه میاشت وه چې محمد بن قاسم ترې فارغ شو او په فوز کې شامل شو. د محمد بن قاسم له فارغېدو وروسته د نعیم یو بل کمال هم راښکاره شو. په هفته کې به یوه ورځ د مدرسې شاګردانو په یو موضوع بحث او مناظره کوله. موضوع به ابن عامر په خپله ټاکله. نعیم هم د خپل ورور په تقلید په مناظره کې برخه واخیسته، خو په لومړي ځل هغه په څو ګډو ماتو جملو ویلو له شرمه غلی له منبره کوز شو. نورو هلکانو ملنډې پې ووهلې. ابن عامر تسلي ورکړه، خو هغه ټوله ورځ خفه تېره کړه. د شپې هم یو بل خوا په لټ راټ راووښته. سهار وختي له بسترې نه جګ شو او بهر ووت. تر ماسپښین پورې د یو خرما ونې لاندې ناست و او په خپله وینا یې ډېر کار وکړه او وینا یې تکراروله. راتلونکې هفته یې بیا په مناظره کې برخه واخیسته او د یو احساساتي وینا په ترڅ کې حاضرین ټول په حیرت کې ډوب کړل. له دې وروسته د ده بې زړهتوب لرې شو. په هره مناظره کې یې ښه جرأت سره برخه اخیستله. په زیاترو داسې مناظرو کې عبدالله او نعیم دواړو برخه اخیستله چې یو به د موضوع تایید کوو او بل به یې په خلاف خبرې کولې. د ښار خلکو چې د دوی جنگي فنونو جوهر لیده او مینه یې ورسره درلوده
اوس یې د دوی د ویناګانو له اورېدو سره هم مینه درلوده. ابن عامر د نعیم په رګونو کې د تودې وینې او حربي فنونو په کمال سربیره دا هم ولیدل چې نوموړی اورژبی ویان او خطیب دی. نوموړی د استعداد د ښې روزنې لپاره ډېرې هڅې وکړې. نعیم په څو ویناوو کې نه یوازې د مدرسې غوره خطیب بلکې په بصره کې د منلي خطیب په حیث ځان خلکو ته ور وښود. د ابن عامر شاګردان ورځ په ورځ زیاتېدل. د لوړو ارادو په مخ کې د ناروغي او بوډاتوب یو دیوال و. هغه د بصرې له والي نه وغوښتل چې د مدرسې لپاره یو تجربه کار استاد ته ضرورت دی. د بصرې والي دې کار لپاره د سعید نه بل څوک مناسب ونه لید. سعید هغه مهال د قبرس والی و. حجاج د خلافت له درباره هیله وکړه چې سعید ته امر وکړي چې بصرې ته ځان ورسوي. نعیم او عبدالله پوهېدل چې یو نوی استاد را روان دی، خو دوی په دې نه و خبر چې دا د دوی خپل ماما دی. سعید د قبرس د یو نوي مسلمان شوي کورنۍ له یوې پیغلې سره واده کړی و. هغه لومړی له خپلې کډې سره صابرې ته ورغی او له څو شپو تېرولو وروسته بیا بصرې ته راغی. کله چې ښوونځي ته راغی په ټول توان یې کار پیل کړ او چې کله په دې پوه شو چې د ښوونځي ډېر غوره زده کوونکي د خپل خوروي نه دي نو ډېر زیات خوښ شو. څو میاشتې وروسته عبدالله د خپل ټولګي له یو شمېر نورو زده کوونکو سره فارغ شو. کله چې د دوی د رخصتۍ ورځ شوه، ابن عامر د معمول په څېر د دوی د خدای پامانۍ په ویاړ غونډه جوړه کړه. د بصرې والي په دې غونډه کې شریک شو. په فارغو شاګردانو د خلافت د دربار لخوا اسونه او وسلې وویشلی شوې. ابن عامر په خدای پامانۍ خطبه کې دوی ته په خطاب کې وویل: ځوانانو، نور د حوادثو په دنیا کې ستاسو د ګامې ښودلو مهال را رسېدلی دی. زما امید ده چې تاسو هر یو به دا ثابته کړئ چې زما زیار بې ځایه نه و. ما ته اوس د هغو ټولو خبرو د تکرار ضرورت نشته چې څو ځلې مې پخوا درته تکرار کړي دي. یوازې خپلې څو خبرې بیا درته تکراروم. ځوانانو، ژوند یو له پرله پسې جهاد څخه دی. د یو مسلمان د ژوند بختور کار دا دی چې د خپل مولا او پروردګار د خوښې او رضا لپاره سرښندنې ته تیار واوسي. تر څو ستاسو زړونه د جهاد د سپېڅلې جذبې نه ډک وي، نو د دنیا او آخرت دواړه به درته روښانه ښکاري. تاسو به په دنیا کې سرلوړي او برلاسي وئ او په آخرت کې به هم تاسو ته د جنت دروازې خلاصوي. په یاد ولرئ، کله دې جذبې نه تاسو محروم شوئ، نو په دنیا کې به هیڅ آرام او سکون ونه لرئ او آخرت به هم درته تیاره شي. کمزوري به تاسو داسې راښکېل کړي چې لاس او پښې به نشئ خوځولی. د کفر هغه قوتونه چې مجاهدینو ته د ذرې نه هم وړوکي او بې ارزښته وي، تاسو ته به د لویو کمرونو په څېر ښکاري. د دنیا چالاک او شیطاني ځواکونه به تاسو مغلوب کړي او تاسو نه به مریونه جوړ کړي. د ظلم تر پنجو لاندې به راشئ او تاسو به له هغې نه د خلاصون لاره نه لرئ. تاسو به هغه مهال هم ځانونه مسلمانان بولئ، خو په یاد ولرئ چې تاسو به د اسلام نه ډېر لرې وئ. دا هم په یاد ولرئ، په صداقت باندې له ایمان راوړلو سره که ستاسو په زړونو کې په صداقت د قربانۍ جذبه راویښه نه شي، نو وپوهېږئ چې ستاسو ایمان کمزوری دی. د ایمان د قوت لپاره د اور او وینو له سمندر نه تېرېدل ضروري دي. کله چې تاسو ته مرګ تر ژوند غوره شو، نو وپوهېږئ چې ژوندي یاست. او کله چې د مرګ ویره ستاسو د شهادت په مینه غالبه شي، نو ستاسو حالت به د هغه مړي په شان وي چې په قبر کې د ساه ایستلو لپاره لاس او پښې وهي. ابن عامر په یو لاس قرآن پورته کړ او ویل: دا امانت د خدای جل جلاله لخوا مدینې سردار ته راستول شوی دی او هغه صلی الله علیه وسلم په دنیا کې د خپلې ذمهوارۍ له پوره کولو نه وروسته دا امانت موږ ته پرېښی. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک ژوند کې دا ثابته کړې ده چې موږ د دې امانت ساتنه د مټو د زور او د تورې د دم نه پرته نشو کولی. کوم پیغام چې تاسو ته رسېدلی دی، تاسو یې د نړۍ ګوټ ګوټ ته باید ورسوئ. ابن عامر خپلې خبرې پای ته ورسولې او کېناست او بیا حجاج بن یوسف د جهاد مسله په ډېره فصیحه او خوږه ژبه بیان کړه. بیا یې له جیبه یو لیک راویست او ویې ویل:
دا لیک د مروې د والي لخوا راستول شوی دی. هغه د جیهون یا امو له سیند نه د تېرېدو او په ترکستان د حملې اراده لري. د نوی پوځ غوښتی دی. زه سمدستي په څو ورځو کې له بصرې نه 2000 تنه وراستوم. ستاسو په منځ کې څوک شته چې له دې پوځ سره تګ ته تیار وي؟ ټولو شاګردانو لاسونه اوچت کړل. حجاج بن یوسف وویل زه ستاسو د جهاد د جذبې قدر کوم، خو زه اوس یوازې فارغ شوي زده کوونکي رابلم. زه د دې پوځ مشري د دې مدرسې یو تنکي ځوان شاګرد ته وسپارم. ما د عبدالله بن عبدالرحمن په باب ډېر څه اورېدلي دي، ځکه خو زه دغه خدمت درته سپارم. ستاسو څخه چې څوک د دې زلمي ملګرتیا ته تیار وي په 100 ورځو کې دی له کورونو نه بېرته بصرې ته ځانونه راورسوي.